Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah technical part nama jaga yang video سره ما مګر په دا ویډیو کې به تاسو ته د خپل جیمیل اکاونټ د ریمو کول یا ختمولو طریقه وښیم. مګر که تر اوسه پورې مو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی، زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او که ویډیو مو خوښ شو لایک هم ورکړئ. او ملګرو که ته زما دوهم چینل کې نه وی راسره ملګري نو زما دوهم چینل در سره سبسکرایب کړئ. ښه لینک به ما په ډسکرپشن کې درکړی. زما چینل در سره دوهم چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ ښایسته ښایسته ویډیوګان تر تاسو پورې د نورو څخه مخکې در ورسېږي. راځئ چې په ویډیو پیل وکړو. نو لومړی به تاسو راشئ ګوګل ته. کله چې ګوګل ته راغلی دغه درې ټکي باندې به کلیک وکړئ. ګورئ دغه درو ټکو باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دا درو ټکو باندې کلیک وکړو نو دلته دغه باندې به کلیک وکړئ. دغه باندې مو چې کلیک وکړو داسې ګورئ کله مو دا باندې کلیک وکړو دلته به تاسو منیج اکاونټ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې دا باندې کلیک وکړو منیج اکاونټ باندې کلیک وکړو دا اکاونټ باندې کلیک وکړو دلته به تاسو ګوګل ووهئ. ګوګل مو چې کله ووهل دلته به تاسو هغه جیمیل آی ډي ووهئ کومه چې تاسو ریمو کوئ. هغه آی ډي به ووهئ. داسې زه اوس غواړم چې دا ولې دوهمه درېیمه آی ډي ګورئ دغه یوه ختم کړم ریمو جمن دغه به ووهئ. کله مو چې دغه ووهل نو بیا به دغه ووهئ د درې ټکي به ووهئ. کله مو چې د درې ټکي ووهلو او بیا به ریمو اکاونټ باندې دوهم باندې به کلیک کړئ. کله مو چې دغه کړو دلته به ریمو اکاونټ باندې بیا کلیک کړئ نو ستاسو اکاونټ چې ده هغه به ریمو شي. دغه اکاونټ چې ده دغه ریمو شو. ګورئ وګورئ نو هغه اکاونټ چې دی هغه ریمو شو. هغه اوس نشته کې هغه اکاونټ مې ختم کړو ورڅخه. تاسو داسې په دغه طریقه په ډېره اسانۍ سره دغه طریقه تاسو کولی شئ چې خپل اکاونټ چې ده هغه ریمو او یا ختم کړئ. نو نننۍ ویډیو همدغه بحث وه چې موږ څنګه کولی شو چې خپل اکاونټ چې ده هغه ریمو کړو. ډېرو ملګرو دغه پوښتنه وه چې موږ څنګه کولی شو چې خپل جیمیل اکاونټ چې ده هغه ریمو کړو. او ملګرو دغه د ریمو کولو طریقه که تر اوسه مو زما چینل نه یې سبسکرایب کړی زما دغه چینل هم درسره سبسکرایب کړئ او بل چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. د هغه لینک به ډسکرپشن کې نو په ډسکرپشن کې هغه لینک کې کلیک وکړئ نو زما چینل به درته راشي. مخکې د هغه درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ په هغه چینل کې هم ښایسته ښایسته ویډیوګان تر تاسو پورې در ورسېږي. که ویډیو مو خوښ لایک حتما ورکړئ.